السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أيدنا بروح القدس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. نننې زمونږ مضمون چې دی هغه دا دی چې د نیکۍ کولو والا به د قیامت په ورځ د غبراهټ نه په امن کې وي. سوره نمل کې الله تعالی فرمایي من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. څوک چې به د نیکۍ سره راځي نو هغې د هغې نه به بهتره بدله مومي او هغه به د هغې ورځې د غبراهټ نه په امن کې وي، او څوک چې به د برایۍ سره راځي نو پړ مخې به په اور کې اچولی شي. تاسو ته اکه شانتې بدله ملاویږي څه چې به تاسو کول. انسان چې د دنیا ته راشي او کله نه چې هغه هوش سنبال کړي نو د هغه د ښه او د خراب عملونو ریکارډ تیارېدل شروع شي. د مرګ پورې د هغه ټول اعمال لیکل کیږي د پاره د دې چې په قیامت په ورځ دته د په مطابق سزا یا جزا ورکړي شي. کم خلک چې نیک اعمال کوي الله به هغې له څو کرته اجر ورکوي، زیات اجر به ورکوي، او هغې به د قیامت د ورځې د هولناکیانو نه به په امن کې وي. او چې څوک په برایي کوي الله به هغې ته به د هغې د برایۍ سزا ملاویږي او هغې به په جهنم کې پړ مخې غورځولي کیږي. عقلمند هغه دی د چا چې ضمیر ژوندی دی او هغه کې دننه د نیکۍ او د بدۍ احساس وي. هغه په هره معامله کې درسته لاره اختیاري او د خراب روش نه بچ کیږي د پاره د دې چې د قیامت په ورځ د خراب انجام نه بچ شي. نیکي کولو والا په دې دنیا کې د پرسکون زړه مالک وي او آخرت کې به هم امن کې وي. برایي کولو والا څنګه چې په دې دنیا کې د یارې شکار وي وړاندې بم دې دغه شانتې به د حال وي او خراب انجام به وي. د سوره نمل د دې آیت تشریح کې راځي چې من جاء بالحسنة د دې نه مراد څه دی چې څوک د نیکۍ سره راغی. د نیکیانو کې د ټولو نه لویه نیکي لا اله الا الله ده، یعنی چا چې ایمان وروړو او د ایمان وروړو نه پسې بیا په دې باندې نیک عمل هم وکړو. عمل صالح کې څه راځي؟ یعنی عمل صالح کې بیا حقوق الله او حقوق العباد نه متعلق قولی، فعلی، ظاهری، باطنی نیکیانې ټولې په ټولې په دې کې راشي. یعنی د الله حق ادا کول، عبادات اختیارول، د بندگانو حقوق ورکول او بیا د ژبې سره ښه خبره کول، یو خرابه خبره کول، دا ټول د انسان په اعمالو کې شمیرل کیږي. او چې کله انسان یو ښه خبره د خولې نه راوباسي نو دې ته کلمتن طیبه ویل کیږي. دغه شانتې څوک هم چې ښه عمل کوي نو هغه هم د هغه په حق کې ولیکلی شي. اوس د نیکۍ چې دې درې شرایط دي، په کوم کار کې په کوم عمل کې چې دا درې شرایط پوره وي نو هغې ته بیا نیکي ویلې کیږي. لومبنی شرط ایمان دی. که یو کس د ایمان نه بغیر نیک کارونه کوي، د بیمارانو خدمت کوي، د خلکو د ښېګړو بې شمیره کارونه کوي، خو که ده کې ایمان نشته نو یو نیکی به هم نه قبلیږي، نه به صدقه قبلیږي، نه به نور خدمات قبلیږي. په دنیا کې کېدی شي چې خلک دله ډېر عزت ورکړي، د ده ډېر اپریسیشن وشي، خو انسان دې پوه شي چې آخرت کې د ده به دا نیک اعمال به د ده نه قبلیږي که چېرې د ده ایمان نه وي. دویم شرط اخلاص دی، یعنی خالص د الله دپاره کار کول. انسان د نه ریاکاري کوي او نه د شهرت دپاره کار کوي. او که یو کس ایمان هم لري خو په ده کې اخلاص نشته، د ځان خولو دپاره کار کوي او د دې دپاره کار کوي چې خلک د ده صفت وکړي، د سره د محبت وکړي، د نوم اوچت شي، شهرت پې وشي په دنیا کې، نو داسې نیکي هم الله نه قبلوي. دریم شرط د سنت په مطابق کېدل دي. د شریعت په مطابق ځکه چې هغه عمل کوم چې د شریعت خلاف وي هغه نیکي نه شمیرل کېږي. لکه څنګه چې څه حرام کارونه دي، فحش څیزونو نه زموږ څیزونو لکه زموږ دین منې کړي دي، او که څوک کس دا فحش اختیاري او د حرامو ارتکاب کوي او بیا هم څه غټ غټ د خیراتونو کارونه کوي نو هغه به د هغه نه قبلیږي. دا درې شرایط پوره کول وسیله څه ده؟
کم کس چې دا درې شرایط ایمان، اخلاص او د سنت او د شریعت په مطابق عمل وکي او یو عمل چې وکي نو الله کړه د قیامت په ورځ روړي نو داغه صله باغه ته ملاوي، هغه ته داغه د کوششونو نه زیات ته بدله ملاويږي، بهترینه بدله وته ملاوي. یعنی د بنده قول عمل او داغه ذکر سره به د الله داغه د ذکر نه د الله ثواب بهتر دی. ځکه چې څونه کارونه څنګه کار مونږ کوو هغه دونه اهم نوي او هغه باندې دونه غټه جزا د ملوشي او الله تعالی بدله داغه د شان په مطابق وي. هغه هر یو نیکی قبلې د الله ذکر کول، یعنی مونږ چې کوم د الله ذکر کوو نو مونږ سره محدود ژوندۍ ده. اوس د دوران کې د نیکه کارونو باندې هم ډیر کم وخت لګي، کم کې چې مونږه خالصتاً د الله ذکر وکړي شو. اوس د ذکر اجزا یو ځل الحمدلله سو کوئی نداغي سره میزان ډک شي. لا اله الا الله کده میزان لکه د تل په یو پلړه کې واچي او په بل پلړه کې ورته یعنی بل طرف ته د ځمکه او اسمان په کې واچول شي نو د لا اله الا الله وزن به زیات شي. بس الله کړه ډیر کم وخت کې او دقت نه بغیر د عمل جزا او اجر ډیر زیات دی. د الله رضا زیات بهتره ده. د الله رضا د بنده د پاره داغه د عمل نه بهتره ده. یعنی انسان کار خو ورکوټ شانتی کوي او جواباً الله تعالی داغه ناراضي شي نو دا د د پاره سونه ډیر کلی او پسندیده عمل دی. ثواب ولا سو کرته زیات کړی شي په دې باندې سو کرته اجر زیات دی. د نیکو اعمالو بدله د جنت په شکل کې ملاويږي. کومګه دا نیک اعمالو بدله په دنیا کې غواړو نو دنیا خود د ماشي د وزر برابر هم نه ده. کم چې الله کا او چې الله سره دی هغه یو سترګې نه دی لیدلې، یو غوږ نه دی اورېدلې، د چا په زړه کې داغي تصور نه دی راغلی. چرته دا حقیر او عام شانته نیکی او چرته داغه اجر چې انسان داغي تصور هم نشي کولی. الله تعالی خو ډیر قدردان دی. الله وړه شانته نیکی هم د قبولیت سره داغي بدله ورکړي چې انسان دای تصور هم نشي کولی. د یو نیکی لس او داغي نه زیات سونه کرته داغي نیکی اجر ملاويږي. کوم د وخت له سره وګورو په منځ کې څومره وخت لګي، ذکر کې مونږ څومره وخت لګو، د قرآن تلاوت ته مونږ څونه وخت ورکو، د بندگانو خدمت کې مونږ څونه وخت لګو، مونږ دا هر څه د یو مقرره وخت لپاره کوو. زمونږ باقي ضرورت چې کوم دی هغه کې ود کېدل شو، خوراک شو، د عبادتو د لپاره وخت چې دی نو هغه زمونږ ډیر کم وخت د عبادتو د لپاره استعماليږي او دا یو ټول تاسو چې دی دا د ډیر محدود وخت لپاره دی. مثلا په دنیا کې چې څونه مدت دی ټول کارونه موږ لم په دې وخت کې کول دي. عبادت باندې اجر د نیکانو یو مقرر لکه یو مدت مقرر کړی شوی دی، خدایي اجر لا محدود دی او داغي اجر به همیشه ملاويږي. کومګه وګورو نو د نیکه بدله او ثواب نیکه بدله د ثواب نه ډیره زیاته ده. زمونږ د کوششونو په مقابله نه هم لکه مقابله کې ډیره زیاته ده. فله خیر منها نیکی کول موږ حق کې بهتر دی. وړی نه وړه نیکی د اجر چې دی هغه 10 کراته لس کراته دی. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. او څوک چې بیانو کې نیکی کوي داغه د پاره لس کراته اجر دی، دا د ټول نه کم ترینه جزا ده. او څوک چې په بدی کوي نو داغه د پاره عمر ورته سزا ملاويږي او هغه باندې به ظلم نه کړی کیږي. الله تعالی په خپل بندگانو باندې د خپل لطف او کرم او د فضل او کرم دلته بیانې چې کوم کس قیامت پورز نیکی وروړي نو هغه ته بهترینه بدله ملاويږي او بادشاہ همیشه د خپل شان په مطابق بدلي. مثال که په دنیا کې یو کس د بادشاہ په حضور سره نظرانه پیش کړي نو هغه صرف قیمت نه ورکړي، یعنی صرف د هغه بدله نه ورکړي بلکې د خپل شان او د مال په مطابق پر ورکړي. د الله بدله نو الله تعالی اویا کرتا او وسوا کرتا او د دین زیات ورکړي. ډیر شي نیکانه دي چې پاغي باندې اجر به حساب دي. یعنی د صبر اجر څنګه چې د صبر کوونکو بدلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، چې د صبر کوونکو اجر خو به حساب دي. مطلب دا یو داسې نیکی ده چې د هغه اجر ملاو شي نه د هغه هیڅ حساب نشته. بشکه صبر کول ډیر زیات ګران کار دی، خو بیا هم د هغه جزا ډیر الویا ده او دونه غټه جزا چې انسان شمیرل هم نشي. د انسان حساب به ختم شي، هغه په
دغه باندې پښمیرلو باندې خو اجر به نه ختميږي. دا د الله په بندگانو باندې سراسر احسان دی. انس بن مالک نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د معراج په موقع باندې زید سدرۃ المنتهى ته بوتلم نو الله تعالی زما طرف ته وحی وکړه چې اے محمد صلی الله علیه وسلم هر ورځ او شپه کې 15 منځونه فرض دي او په اجر کې هر منځ یعنی یو منځ د 10 منځونو برابر دی. نو دا سي په اجر کې دا 50 منځونه شو. نو چې څوک د یو نیکه د اوکی عمل اونکړي شي نو داغه د پاره به یو نیکی ولیکل شي او هغه د دې اراده باندې عمل کوي نو د هغه د پاره بلس نه کاني ولیکل شي او چې څوک د یو برای اراده وکي او برای اونکړي شي نو اس پم نه لیکل کیږي او هغه اوکی نو بیا به صرف یو برای لیکل کیږي. د دې رغه په باره کې راضي کنه چې نبی علی السلام کله د سدرۃ المنتهى ته لاړ په معراج په باندې او الله تعالی ته مخامخ شو ورته وی چې پتا سو باندې 50 منځونه فرض دي. نو چې واپس پراغې نو موسی علی السلام بوتلار کې وی چې دا په کم کزه چې دا خلق بدا منځونه اونکړي شي نو چې لاړ نو لس منځونه وته کم کړ بیا راغې نو بیا ورته وی چې نورم په کم کا نو دا شان کمول نو وی 15 منځونه ته خبر رااله نو چې 15 منځونه ورته یاد کړل نو وی الله تعالی ورته وی چې دا دی خو 15 منځونه په اجر کې بدا د 50 منځونو برابر وي ځکه چې زما کار یو خبره او شي نو هغه بس بیا واپس کیږي نه خو بادشاہ دې کنه کله بنده اسلام عمده وي کاغه سه عملم کړی وي او ډېر خپل طریقې سره کړی وي نه دا غي بدله و مکه اعتبار سره ور کړی کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کله چې یو بنده مسلمان شي او داغه اسلام عمده وي نو هغه د اسلام وروڼه مخکې چې سونم ګناونه کړی هغه الله به هغه هر ګناه میټاو کی. د نیکه فائدہ ان الحسنات یذهبن السیئات بشک نیکیان برایان اخوا کوي یعنی که یو کس اخلاص او درشتون کی زړه سره مسلمانیږي او سه دنیاوی فائدې د پاره نه صرف د الله پاک لپاره کړی وي نو داغه د اسلام نمخ کې چې سونه هر ګناه به الله تعالی میټاو کی او اوس داغه اعمال او د اعمال باغت اوس بدلا ورکړې دل شروع شي یعنی د نوې سر نه د نوې ژوندۍ سره د نیکه او د برای بدلا د یو نیکه په ایواز د لاسونه 200 کراتو پورې ثواب دی او د یو برای بدله صرف یو ده الا دا چې الله تعالی په دې برای باندې درگذر وکي او ډیر شی برایانو باندې الله تعالی هم دغه شان درگذر کوي. د خلقو اقسام او د دې اعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د خلقو سلور او د اعمال شپږ اقسام دي یعنی د خلقو سلور اقسام دي. نمبر 1 په دنیا او په آخرت کې خوشاله. نمبر 2 په دنیا کې خوشاله او په آخرت کې بدحاله. نمبر 3 پزړه کې تنگ په دنیا کې تنگحاله او په آخرت کې خوشاله. او نمبر 4 دی دنیا او آخرت کې بدبخته. اوس د اعمالو چې کوم شپږ اقسام دی هغه کې 1 او 2 چې دی نو هغه واجب کول ول دوه اعمال دي. 3 او 4 چې دی هغه برابر دي. 5 چې دی هغه لس ګناه دی او 6 چې دی هغه 200 ګناه دي. تفصیل دا دی چې واجب کول ول دوه اعمال نه مراد دا دی چې کوم مسلمان مؤمن په دې حالت کې مړ شي چې هغه الله سره څوک شریک نه ګرځولي نو داغه د لپاره جنت واجب شي او څوک چې د کفر په حالت کې مړ شي نو هغه د لپاره جهنم واجب شي. 3 او 4 دا دی چې چا چې د نیکه اراده وکړه او عملنه اونکړې شو خداغه په ځړه کې د دې نیکه یعنی نیکه محسوس کړي و داغه طرف تراغب شوی یعنی یا هغه مړ شو یا څه چل او شو چې داغه غنی کې اونشوا نو داغه د پاره به یو نیکلی کیږي او چا چې د برای اراده وکړه او هغه اونکړې شو هغه وخت پورې نه لیکل کیږي تر څو پورې چې هغه عمل نه اونکی او کچره هغه کی نو بیا یو برای لیکل کیږي د نیکه په شانته زیاته یې نه چې ولې زیاته کړي اولی کی. پنځم چې کم دی چا چې عملن نیکی وکړه داغي لس کراته ثواب به ملایوي او شپږم دا دی چې د الله په لار کې خرچ کونو هغه ته 200 کراته د دې ثواب ملایوي. من جاء بالحسنه فله خير منها. یو بل مطلب دا دی وی باس سلف صالحین وی چې د نیکه په ثواب کې دا هم داخل دی چې هغه ته د نیکه نه پس د یو بل نیکه توفیق ملاوي شي یعنی هغه په نیکانو کې وړاندې کیږي او که د هر نیکه بدله لس کرته وکړي شي نو سونه بزیات شي او فی سبیل الله کمال خرج کی نو 200 کرته پورم د خشانته نیکانه
لکه چې ضرب ولا ورکې نو چې کیږي نو دا ډیر شي جمع شي. او د خراب عمل سزا دا ده چې د دې برای نه پس انسان په یو بل برای کې گرفتار شي. هشام بن او اسی لکه اکثر خلک دا خبره کوي کنه چې کله یو انسان یو عمل کوي او هغه دا غواړي چې هغه ته د پته ولګي چې دا عمل قبول شو کنه، نو داغي نه خدا د چې تاسو د بل نیکه توفیق ملاوي شي. نو مطلب دا چې ستاسو رستنی عمل چې دی هغه قبول شوی دی. هشام بن عروه نه روایت دی، هغه د خپل پلار نه روایت دی چې هغه وایي چې کله تاسو وګورئ چې یو کس نیک عمل کوي نو پوه شئ چې د نیکه د پاره نورم نیک اعمال دي. مطلب دا دی چې د دې نه پس په د نور نیک اعمالو توفیق ملاويږي. صرف کتابونو لوستو سره علم غشتل نه وي، چې دا طریقه اختیار کړه چې سره چې علم حاصلې نو الله سبحانه و تعالی به داغه د پاره جنت ولیکي او الله به د پاره جنت ته د تلو لار اسانه کړي. تاسو به دا حدیث مفهوم دا سی اوریدلی کنه چې څوک د علم په لار باندې روان شي نو الله تعالی هغه د پاره د جنت لار اسانه کړي. نو علم نه موږ تختو، نور سيزونو کې خو موږ ټول ورځ لګیا یو، فضل خبرې فضل کارونه، او یو شینه چې کم تختو هغه علم د چې علم نه حاصلو. او مسله ټول دغه د چې علم زمونږ نه نو بیا دغه په وجه مونږ په ډیر شي ګناهونو کې پریوزو. او کومګه د علم سره تړلې شي یو نو مونږ به ان شاء الله د ګناهونو نه بچو. وی د دین مراد دا دی چې د علم حاصل ک د سره د تنوي نوې خیالات رااله د نیکه د لارې ورته ملاو شوي نو داغه د پاره د جنت لار اسانه شي. او هغه چې یو قدم د علم حاصلولو طرف ته اوچت کړو نو دویم قدم جنت ته ورسید. د یو خیر نه ډیر شي خیرونه ملاويږي، پس د انسان د پاره د یو خیر نه ډیر د خیر دروازې کولاو شي. د دې د پاره انسان لا د وړي شانت نیکانو نیکه نه شروع کول پکار دي. بعض اوقات تاسو یوازې د یو کار د پاره روان شئ، لکه څنګه مثلا تاسو په یو کار کې په یو پروجیکټ کې د صدقې کولو اراده لرئ او تاسو بغیر د سمیت نه چا په وړاندې دا خبره وکړي چې نن سبا په فلاني ځای کې د دې پیسو ضرورت دی او ما دا سوچ کړی دی چې زم دا کار داسې وکم، نو الته چې موجوده غلس کسان ناس دي نو هغه وی چې زمونږ هي سم پکې واچغه. اوس پدې کې د یو نیک د خدای یوې نیکه نیت وکړه، لس خلک پکې نور شامل شو، دا لس خلک وړاندې لاړ نور لس خلکو ته وې او همدغه شانتي وړاندې ویل نو د دې یو کس ته جبې نه راوتلی یو خبره کم زیاته پورا سیدا او هغه سونه زیاته لکه نور زیاته شو. دغه شانتي چې کله چاته وګورئ چې هغه خراب کار کوي نو پوه شئ چې د دې برایانو نور خويندې شته. یو نیک عمل د خپل ځان په شانتي نورو نیک اعمالو طرف ته رهنمایي کوي او یو خراب عمل د خپل ځان په شانتي د خراب اعمالو طرف ته رهنمایي کوي. وهم من فزع يومئذ آمنون نه مراد دا دی چې مونږ ټول د قیامت ورځې نه یریږو، د دې د احوالو نه یریږو، داغي د هولناکانو نه یریږو. فزع لفظي مطلب دی په سور کې پوکی وهل، یعنی داغي سور आवाज نه ټول خلق بغبراو شي الا من شاء الله، مگر څوک چې الله غواړي چې د هغه خوف او د غیر نه بچو ساتي. که په دنیا کې د څه قسم چغه بنده واوري یا خوفناک आवाज واوري نو انسان باندې یو خوف یو لرزه یو غبراهټ تاری شي، زړه په زور درزيږي، معلوم نه دي چې اوس پس کېږي ځکه چې اچانک راتلو والا دا आवाज چې دی دا خلک پیژني نه چې دا د سشي आवाज و. نو د سور आवाज هم چونکه اچانک برازي نو انسان به د دې د پاره د مخ کې نه تیار نه وي. اوس د سور आवाज چې دی دا نه صرف د جندو د پاره وي بلکې د قبرونو کې د مړو د پاره بم وي او د اې د پاره بم دا आवाज وي او هغه به د دې आवाज سره جمدي شي. کوم چې جمدي دي هغه خو بهشک دا आवाज به تراشي نو هغه به بیهوش شي او پرې بوسي، او کوم چې مړ دي هغه بم د دې هغه ته بم دا आवाज لاړ شي نو هغه به ور سره ټول راپاسي. خلق بسنګ پر راپاسي د سور په आवाज باندې، څه خلق به د خوف او د غبراهټ په عالم کې راپاسي او څه خلق به د امن سره روچتيږي. امن څنګه؟ ځکه چې دې ته به پته وي او غي خپل زاده راز ځان سره اغشتي وي، دې سره به د دې عملي کوم چې الله پاک دې ته د کولو حکم ورکړو هغه به د خپل کار به کوي او راضي به د خپل کور تیارې سره برازي
هغه ته یقین چې د قیامت ورځ کو لازمی راتلل دي او د قشانته هغه به د الله حضور په امن او په سکون سره به پیش کیږي د سور نه غبراهټ سور کې چې کله پوکي او اهلی شي نو غبراهټ پتاری شي د دې ذکر په سورې نمل کې راځي ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين او چې په کوم ورځ به سور کې پوکي او اهلی شي نو څوک چې په اسمان کې دی او څوک چې په ځمکه کې دی ټول به غبراو شي مگر چاته چې الله واړي او ټول به هغه ته عجز بشي او را بشي د ټولو نه غټ غبراهټ غمگین کوي بنا سورہ الانبیاء کې راځي لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون او اغي تبغدرون خوف به امغینه پریشان کوي او غي سبب فرشتي راشي او ملاوي کی ور سره دا د تاسو هغه ورځ د کم چې بتا سره وعده کړی کیدا یعنی تاسو په دنیا کې چې د کم ورځ نه بیریده نن تاسو په دې ورځ باندې په امن او په سکون کې څوک چې په دنیا کې د قیامت ورځ نه یریږي داغه د پاره به هغه ورځ ډیر خوفناک او د غبراهټ والا ورځ بوي ضرورت څه دی مونږ نن په دنیا کې د قیامت ورځ نه مونږ لریدو ضرورت دی د پاره د دې چې سبا له زمونږ هغه ورځ امن والوي اهل جنت په دې ورځ باندې په امن کې وي سورہ فصلت کې الله تعالی فرمایي افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير آیا هغه کس کم چې په اور کې اچولو والدي بهتر دی یا هغه کم چې د قیامت په ورځ به د امن سره راځي سچ غواړي کوي سچ تاسو کوي هغه درته ګوري سوره سبا کې الله تعالی فرمایي وهم فی الغرفات آمنون او اغي چې او هغه کم چې اغي او کو اغي په بالا خانو کې با په امن کې بوي یعنی کله چې اغي جنت ته ورسي نو داغي د بره بس خوف یا پریشانی به پې نه وي په دنیا کې چې څه غواړي او کې خنه خکور جوړ کې اعلی اعلی ترين محل جوړ کې ولګه مو د پس په هغه زوړ شي سونه نوکسونه به پکې روسي د دې سره انسان پریشان شي او په جنت کې بدا پریشانی نه وي د کور د زړېدو د خرابېدو فکر بني دا ټول په جنت کې نه التب خلق په امن سره وي امن د چا د پاره دی څوک چې په دنیا کې خپل وخت د نیکۍ په کارونو کې لګي څوک چې د نیکانو کولو حریص وي څوک چې په نیکانو کې منډې تړې وخی ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار نه مراد دی څوک چې د برای سره راغی یعنی چې خراب عملونه وکړو د دینه خراب اعمال مراد دي د برای والا انجام فكبت وجوههم في النار اغیب پر مخه په اور کې ورو غرزول شي بالسیئاتین مراد څه دی بعض د دینه مراد شرک غشته دی تبری وی چې د الله سره شریک ګرځول او د رسول صلی الله علیه وسلم تکذیب کول عامش وی چې د السیئه مراد شرک دی او د ټولو نه غټه ګناه شرک دی او داغي د ټولو نه غټه سزا چې دا اور دی لکه څنګه عمل وی د قشان به جزا وی د برای په بدله کې د الله لطف او کرم سونه چې برای وي دومره بدله ورکړي کیږي یعنی د یو برای بدله صرف یو برای لیکل کیږي او اهم چا د پاره چې غواړي نو معافي کی او په قران مجید کې راځي سوره القصص کې من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون څوک چې د بلای سره راغی هغه ته بهتر ملاويږي څوک چې د برای سره راغی پس برایانو کولو والا ته عمره سزا ملاويږي کم چې باغی کوله دا ټول د الله تعالی کمال انصاف ته داغه مهرباني ده داغه رحمت ته چې د یو برای بدله صرف یو برای سره ور کوي او د نیکه په باره کې الله تعالی خپل فضل به فرمایي هلاکت ته چا د پاره ده علما وایي د هغه کس ته پاره هلاکت ته چا چې د اکایانو والا اعمال د دهایانو والا اعمال باندې غالب راشي د دینه مراد د یو برای لیکل کیږي او هغه د هغه د پاره یو نیکی اونکړې شو چې هغه په دې برای باندې غالب راغلی اوس د برایانو غر یعنی نیکیانه د یو په بدله کې لس لیکل کیږي او برایانه د یو په بدله کې صرف یوا بیا هم هغه برایانه کوي چې د دون برایانه کوي چې د هغه نه غر جوړ شي او داغه نیکیانه وسره پټ شي نیکیانه ول لاندې کی اکای والا اعمال سری برایانه او د هاي والا اعمال دي
نیکیانی اوس پوه شوې په اکای او په دهای باندې هل تجزون الا ما كنتم تعملون نه مراد دی یعنی تاسو اعمال او بدله به تاسو ته درکې کیږي. الله ظالم نه دی، الله بدله ورکولو کې پچا باندې ظلم نه کوي، نه به چا په ګناهونو کې اضافه کوي کوم چې انسان اړو کړی نه دي، او نه به داغي په نیکانو کې کمی کوي کوم چې انسان کړی دي. ځکه دا خو ظلم دی چې د نیکه بدله ورنکړي شي یا غزایا کړی شي او یا برای چې دا غ زیاته او خودلی شي، نو الله تعالی بچر امداسه نه کوي. الله تعالی داسې حاکم دی کوم چې معاف کول والده احسان کول والده. د الله خپل مخلوق په باره کې فیصله کول د دوه سيزونو په باره کې دي، یو دی فضل او دویم دی عدل. کوم چې څوک چې بجنت تزي هغه د الله فضل او د رحمت سره بزي. د الله فضل په کوم خلکو باندې کیږي چې سره چې نیک اعمال وي. خلاصه کلام صدا نه خو بدنه کې په ثواب کې څه کمی کیږي او نه به د برای په سزا کې اضافه کیږي. د نیکانو په اجر کې چې کمی وشي نو ظلم باندې کیږي او د برایانو په سزا کې چې اضافه وشي نو ظلم باندې کیږي. زمون رب عزوجل فرمایي سورۃ طه کې ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما وهدما. او څوک چې باندې کارونه کوي او هغه مؤمن هم وي نو هغه ته به د ظلم او د حق تلفي هیڅ یره نه وي. ظلما وهدما نه مراد یعنی داغي برایانو کې به اضافه نه کیږي او سسیس داغه د اصل شي سره ختمول. بیا د نیکانه به اق شانتی وي او د نیکانه به چرم نه ختميږي. نیکی اصل کې صدا نیکی توحید دی، نیکی عمل صالح دی، د سونه کارونو چې الله حکم ورکړي دي. کله دا سی وخت راشي چې موږ نه پوهیږو چې دا کار د نیکی دی که نه دی. وابي صاحبای زه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لرالم نو ما او نبی علیہ السلام او فرمایل ته د نیکی په باره کې تپوس لراغلی. ما ورته وې جی یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم. نبی علیہ السلام او فرمایل د خپل زړه نه تپوس وکړه. نبی علیہ السلام او فرمایل نیکی هغه ده چې ته د خپل چې د سره چې ستا نفس مطمئن وي، سره چې ستا زړه مطمئن وي، او ګناه هغه دا کوم چې ستا په زړه کې ټکه پیدا کی او ستا د زړه د دې په باره کې په شک کې وي. خو که خلک تعالی فتوی درکې او بار بار د فتوی درکې. نیکی دا نه ده ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی صرف دانه د چې تاسو خپل مخونه مشرق او د مغرب طرف ته واړوي، بلکې نیکی خدا دا چې څوک د الله او د قیامت پر ورځ ایمان وروړي او فرشتو په کتابونو په نبیانو باندې او داغه په محبت کې د رشتہ دارانو، یتیمانو، مسکینانو، مسافرانو، سوال کوونکو ته او د سټونو په خلاصولو کې مال ورکي او منځ کوي او زکات ورکي او څوک چې خپل عہدونه پوره کول والدي کله چې هغه عہد وکي او تنگ دسته کې او په بیماری کې او د جنگ په وخت کې صبر کول والدي دا رښتون کې خلق دي او دا پرهیزګار خلق دي. یعنی د مال د محبت نه باوجود مال دی خلق لور کې یتیمان لا، مسکینان لا، رشتہ داران لا، مسافران لا، غختل والا او د سټونو په خلاصولو کې عبادت درست قائم کی یعنی منځ قائم کی، زکات ادا کی او کله چې عہد کی نوغه پورا کوي. کم چې د بنده او د بنده د میانس معاملات وی اغن سمي خو اخلاق سدي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي نیکی د خو اخلاق نوم دی، یعنی که اخرت لپاره نیکیان جمع کول وي نو خپل اخلاق بخ کول غواړي. نیکی چا سرم کی دي شي؟ نیک سره، بد سره، خان سره، غریب سره، لوی سره، ورکوټي سره، بوډا سره، چا سرم خېګړه کولی شي نو هغه بس تاسو نیکی شمیرل کیږي. یو نیکیم حقیره مګړې ځکه چې معلومه نه ده چې د کومې نیکۍ په وجه د انسان بخشش وشي. نبی صلی الله علیه و وسلم او فرمایل یو نیکیم حقیره مګړې اگر چې کتا سوچاله یو پړې ورکه یا د بوت تسمه ورکه نو دومره نیکی به قبلی کی، یا چا سره په خندا باندې ملاو شه، یا چا ته سلام وکې، یا د چا وحشت او تنهایی لري کې،
یعنی یو کس یوازې دی، بوډا دی، بزرگ دی، غمجن دی، خپه دی، نو د هغه خفګان لري کې یا د هغه څه په کار راشه. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل د یو نیکه کولو یو نیکه کول معمولی مګنئ. خو تاسو یو خپه سړی سره کم چې د یری او د تنهایی لکه تنهایی او یره محسوسي او د خپل په ذریعہ تاسو هغه خپل اپنایت ظاهر کړي، اعتدال نکار اخلئ. خلق د ځان د بره دونه ایموشنلی ډیپندنٹ کوي ما چې اغي د بیا تاسو په وجه خوشاله وي، او که چاري تاسو دای په ژوندۍ کې نه یې نو دا اغي د بیا خوشاله ختم شي. یا نو تاسو د خپل طریقې سره اغي سره اوسېږي، اغي خود مختار ساته، انډیپندنٹ ساته. رښتیا اختیارول دا ډیر لوی نه کیدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یقینا رښتیا د نیکی طرف ته رهنمایي کوي او نیکی د جنت طرف ته بوزي. سړی مسلسل رښتیا وایي تر دې پورې چې الله کر صدیق ولیکل شي. د نیکه بهترین اثرات فله خیر منها، د نیکه اجر ډیر زیات شي. د کوشش نه باوجود هم نیکی نه کولو لکه چې ته کوشش وکړې او نیکی نشي کولی نو د هغې یو اجر ولیکل شي. ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه ومن یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. چې د خپل کور نه د الله او د رسول طرف ته هجرت لپاره اوزي او بیا هغه مرګ عمومي نو الله کړه دا غو ثواب ته شوه دی او الله بخون کې او مهربان دی. د مسجد ته د وتو د پاره چې جمعه ته خلکو نه لاړ شي نو بیا هم د جمعه اجر ملاويږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې وضو وکړو او خپل وضو وکړو یعنی چاردامه وکړو بیا د مسجد طرف ته لاړو خو خلک یو منتل چې غي مونږ کړی دی الله تعالی بدل هم دومره اجر ورکړي سونه چې اغیله ورکړي سو چې په مسجد کې حاضر او مونږ وکړو او د دې په اجرونو کې به د اس کمی باعث نه جوړيږي. د نیکه نیت چې وکي او نیکی اونکړي شي نو دا غیم پورا اجر دی. یو حقيقي عذر وي او خلق د نیکه په کار کې شریک نشي. لکه څنګه چې په غزوه تبوک کې خلکو سره سواریان نه وي، سفر ډیر اوږدو، پیاده سفر نو، خلک هلته نشو تللی نو نبی علیه السلام او فرمایل چې څه خلک په مدینه کې چې مونږ نشاته پاتې شوي دي مونږ چې یوه ګاټي یا یوه وادي لکه یو ځای مونږ داسې نه دی چې هغې مونږ سره په ثواب کې شریک نه وي ځکه چې هغې صرف عذر منې کړي هغې تلل غوښتل خو هغې د عذر په وجه چې سره سواریان نه وي. بیماری یا د سفر په وجه کې یو کس نیک کار نشي کولی نو څونه ورځې چې په سفر کې دی یا په بیماری کې دی نو د هغه اجر اکه شان لیکل کېږي کم چې به هغه په کور کې اوسېدو کوبه. که انسان د الله د خاطره ګناه پرېږدي نو په دې باندې د انسان یو نیکي لیکل کېږي. د نیکیانو درجې دي، مثلا د هرې نیکۍ 10 کرته اجر، د بعضو نیکیانو 20 کرته دي، د بعضو نیکیانو 13 کرته دي. لکه چې څنګه چې موږ وایو سبحان الله نو د دې د پاره 20 نیکیانې لیکل کېږي او 20 برایانې مټاويږي. په یو نیکۍ باندې 25 نیکیانې هم شته. څوک چې د جمعات سره مونځ ادا کوي هغه ته 25 ګنا زیات اجر ملاويږي یا 27 ګنا 20 ګنا وته زیات اجر ملاويږي. چا که د بغیر سوجنا الحمدلله رب العالمین وې نو داغه د پاره 13 نیکیانې ولیکل شي. 12 کاله چې څوک بانګ وې نو داغه د پاره جنت واجب شي. روزانه بانګ ورکول په بدله کې داغه د پاره 18 نیکیانې لیکل کېږي او د تکبیر په وجه ورته 13 نیکیانې لیکل کېږي. د 100 نیکیانو کولو والا اعمال کم کس چې په ورځ کې 100 ځله دا دعا وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر نو د دې بدله د 10 غلامانو آزادولو برابر ده. 100 نیکیانې به د په عملنامه کې لیکل کېږي او 100 برایانې به مټاوي. دون لوی اجر دی د دې کلمې او د دې په باره کې ما غورزدام واوریدل چې وی څوک دا کلمه وایي نو الله تعالی د برنه لاندې وګوري چې دا کم کس دا کلمه وویله 200 ګنا اجر. د الله په لار کې د مال خرج کول سره فی سبیل الله ورکول، د دین په تبلیغ کې ورکول، د دین په تعلیم کې ورکول او د دین په خدمت کې ورکول نو د دې 200 کرته اجر دی. زر نیکانو والا اعمال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې څوک خپل کټ لراشي او 34 ځله الله اکبر وي، 33 ځله الحمدلله وي او 33 ځله سبحان الله وي، یعنی زمانی طور باندې خدا ټول کلمات چې دي د اصل دي خو په میزان کې به زر نیکیانې لیکل کېږي. دا د اود کېدو په وخت کې ویل دي، منځونو کې خو بیل ویل دي خو چې کله انسان اود کېږي هغه ټیم چې دا وایي 1500 نیکیانې
نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل هر منځ نه پس لزل سبحان الله ویل، لزل الحمدلله ویل او لزل الله اکبر ویل. نو د جبه په اعتبار سره خدا په ټول ورځ کې 150 ځله خدا په ترازو کې 1500 نیکیانې لیکل کیږي. د دې لس لکه نیکیانې کم کس چې بازار ته داخل شي او دا دعا وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نو داغه لپاره لس لکه نیکیانې ولیکل شي او داغه لس لکه ګناهونه معاف شي او داغه لپاره په جنت کې یو کور جوړ شي به حساب نیکیانې. دا صرف د صبر کوونکو لپاره دي. صبر کول ډیر ګران کار دی. بیا روزه ساتل، روزه هم صبر دی. دا دوه عمل به حساب نیکیانو والے دي. د دنیا فائدې په دنیا کې بشمار فائدې ملاوي. للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خیر ولنعم دار المتقین. د نیکه ثواب دلته ملاوي په دنیا کې. وسیع رزق، خوشگوار زندگی، د زړه اطمینان، بے خوفی، د خوشاله په شکل کې خوشحالي ملاویدل. انسان چې کله نیکی کوي نو داغه جزا دام وی چې په زړه کې خوشحالي پیدا شي. عمر او رزق کې برکت دا د صله رحمی سره کیږي. همدغه شانته اسانیاں پیدا کیږي. فاما من اعطى واتقى، پس چا چې د الله په لار کې مال ورک او تقوی اختیار کړه، وصدق بالحسنى او د خې خبرې تصدیق وکړو، فسنيسره لليسرى، بس مونږ به اغل زر اسانه اسباب فراهم کو. ورکول والا جوړ شي. په دنیا کې پریشانیاں دي نو ورکول والا جوړ شي، مشکلات په حل شي. سونه چې د نیکه خبرې دي دا غي تصدیق کوي چې دا رښتیا ویل شي. د کوم نیکانو چې زر اجر ملاويږي په دنیا کې د صله رحمه ډیر زر اجر ملاوي. د دې ګناونو په وجه په کارونو کې رکاوټ راځي چې مونږ خپل رشتہ دارانو سره ښه سلوک وکړو. نیک خلق د الله نیک خلق به الله تعالی مهمانی وکړي. للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خیر ولنعم دار المتقین للذین احسنوا الحسنى وزیاده. په آخرت کې به د رب دیدار نصیب کیږي. بهترین مشروبات سره به مهمان نوازی کیږي. الله تعالی به د خپل الله سره ور باندې سکلوي. بهترین ټکانه به وي. د نیکه په ذریعہ ګناهونه معاف شي او برایان اخوا شي. نامه اعمال نه ګناهونه میټاو شي. انسان نه چې څنګه ګناه وشي هم اقا شانته نیکی کول پکار دي. ګناهونو میټاول والے نیکیانه ایمان او تقوا ګناهونو میټاول باعث دي. لا اله الا الله ویل د ټول ژوندۍ ګناهونه میټاو کی. څوک چې کله چې مسلمان شي او بیا خط طریقې سره وضو کی 2 رکعات منځو کی نو دا نیکیانه چې دي دا ټول برایانه میټاو کی. کله چې ګناه زیات غټ شي نو د توبې 2 نفل وکي او دعا وکي او بیا صدقه وکي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صدقه کول د نیمه شپې قیام کول ګناهونه لري کوي. د مسجد طرف تتلل، د مونږ انتظار کول، د رمضان او د ليله القدر قیام، حج او عمره، صدقه، خیرات، د لارې تکلیف دی شي اخوا کول، والدین سره حسن سلوک کول، په جون کې هم او د مرګ نه پس هم د نیکه په مجالسو کې شرکت کول، توبه استغفار کول، د ګناهونو میټاول والا اذکار لوستل. ګناه څه شی دی؟ ګناه هغه شی دی کوم چې په زړه کې ټکا پیدا کوي. د ګناهونو نقصانات، جسمانی بیماریاں، په خپلو کې محبت ختم شي، پزړه باندې بوج وي او د شرمندګۍ سامنے وي. د حشر په ورځ په خلکو باندې خوله راځي. د ګناهونو په مطابق په حشر په ورځ باندې به خوله راځي او ذلت پوي. انسان به د خپل ګناهونو بوج په خپل اوچتای. په جهنم کې به انسان ورو غورځول شي. دا د حشر د ورځې د خولې په باره کې راځي چې هر کس په د خپل اعمال په مطابق باندې به خپل خلو کې ډوب ولاړي. د چا خوله به د کندو پوری وي، د چا به د خېټو پوری وي، د چا به د خولې پوری وي، په خله کې به وي خوله روانه او د چا به د سر نه بري خوله. نو هر کس په خپل خلو کې داسې ډوب رواني. په جهنم کې بوتلو والا ګناه، کبیره ګناه، شرک، جادو، قتل، سود، د یتیم مال خوړل، د جنگ د تختیدل او پاک دامن او ساده باده خزو باندې د ګناه او د زنا تهمت لګول. نبی صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تړل، مکمل وضو نه کول، منځ نه کول، زکات نه ورکول، حج فرض شینو هغه نه کول، قطع رحمی کول، ناشکری کول، د جبه سره اذیت ورکول او په گفتگو کې بے احتیاطی کول، دروغ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، تکبر، په زناورو باندې ظلم، تصویر سازی کول، دا د قیامت په ورځ ټول وبال جان دیا. دا ټول سيزونه
د دنیا او د آخرت تخیګړې دعا کول پکار دي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. اے الله موږ له په دنیا کې بلای راکا او په آخرت کې بلای راکا او موږ د دوزخ ته اور نه بچ کا. اوس تکولو کارونه سدي د نیکه د هرې وړي او د غټي موقع نه ښه فائدہ اوچته. یو نیکی حقیره مګړ چرته چې چاته د مدد ضرورت وي دای مدد وکي. سلام کوي درون تندي سره خلکو سره ملاويږي اغي سره د محبت اظهار کوي. وړو وړو برایانو نه بچ کیږي. برایانو میټاولو د پاره زر زر نیکیانې کوي. خپل نیکیانو نه دوکا مخره. خپل نیکیانو باندې فخر مکوي. کني هر سبم ضایع شي. سعید بن جبیر وی یو بنده نیک عمل کوي او داغي په وجه جهنم ته لاړ شي. ځکه چې هغه نیک عمل باندې هغه دومره فخر کوي دونه غرور پی کوي تر دې پوري چې دا نیکی دی جهنم ته بوزي. او یو بنده خراب عمل کوي او داغي په وجه هغه جنت ته لاړ شي. هغه په دې باندې یریږي او توبه کوي په مخه توبه کوي تر دې پوري چې دا عمل هغه جنت ته بوزي. اسلم بن عمران مروي دی هغه وی چې ابو ایوب وی چې یو سړی نیک عمل کوي او په هغه عمل باندې باور وکړي او بیا د وړو وړو ګناهونو ارتکاب کوي نو د قیامت پر ورځ به هغه الله سره ملاقات کوي. نو دا هغه د ګناه والا په لړ چې دا هغه به راګیر شوی وي. او یو کس چې دی هغه خراب عمل کوي بیا همیشه یریږي تر دې پورې چې د قیامت پر ورځ الله ته به داسې ملاويږي چې به بے خوف وي. یعنی دا هغه یره به اوس په امن کې بدل شي. نو مونږ به الله تعالی ته ډیره دعا وکړو چې یا الله مونږ له هغه عملونو کولو توفیق راکا په کوم چې ته راضي کیږي او د آخرت ورځ د غبراهټ نه مونږ محفوظ کا او په جنت الفردوس کې مونږ ټول ملاو کا. یا الله ته زمونږ د دنیا او آخرت خشته کا او مونږ له دغه کارونو کولو وس طاقت توفیق همت راکا چې په کم ته راضي کیږي او دغه کارونو هم بچو ساته چې په کم ته ناراضه کیږي. یا الله دین او په دنیا او په آخرت کې سرخرو کا. یا الله د ځنکدن سخت را باندې اسانه کا. یا الله سونه خلق چې بیماران دي ټول له شفای کامله او عاجله او مستمره ورکا. او یا الله سونه خلق چې د دنیا نه لاړو دا غي معافي او مغفرت وکا. قبرونه وته د جنت د باغونو نه یو باغ کا. یا الله زمونږ د ټول ګناهونه معاف کا. یا الله جنت الفردوس را له مقام کا. یا الله ترا کر ډیر زیات خوشاله راولا د غمونو د مصیبتونو نه بچو ساته د آل اولاد سره په دوانه جان کې سرخرو کامیاب او کامران کا. یا الله ته زمونږ ناراضي شه. یا الله ته زمونږ ناراضي شه. یا الله ترا ته ډیر زیات اسانیاں پیدا کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين ثم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.